سعودي عرب په دې نوي پروژیکټ خلک حیران کړل. د لاین یوه نوې نړۍ، یو بسته ښار جوړوي په پراخوالي نه، د یو خط په څیر. دا خط به 1500 متره جګوالی لري. دا به د آیفل تاور نه او د امپایر سټیټ نه جګ وي او 100 کیلومتره به اوږدوالی لري او 9 میلیونه خلک به پکې ژوند کوي. او د دې دیوال به د شیشو وي. د بهر نه به دننه هر څه ښکاري. د ټولو نه جالبه دا دی، دا پروژه به په 3 ډایمنشن کې جوړوي. په دې کې به د 15 دقیقو ساحه کې تاسو ته ښوونځی، دوکانونه، ډاکټر او په ژوند کې چې تړلي شیونه دي هغه به درته موجود وي. په دې کې به ډیره د ای آی ټیکنالوژي استعمال شوي. په 20 دقیقو کې به د یو سر نه بل سر ته رسیږي. موټرې به په دې کې نه، دې کې د ټرین سیستم